نن په دې ویډیو کې چې تاسو ته کوم درس ملاويږي د سره بس تاسو په ذهن باندې چې کوم تعلیل لګیدلی کوم زنجیرونه دي دا به مات شي تاسو ذهن به کمپلیټلی کلیر شي او تاسو به یو صفا او سیده لار ملاو شي ځکه دا به تاسو ته صرف یو ویډیو ښکاري خدا یو ویډیو نه ده بلکې نن تاسو هغه څیز زده کوئ کوم چې ما په خپل په 15 کالو کې زده کړی تاسو یقین وکړئ کله چې ما زده کړو دې څیز په باره کې ماته پته ولګېدله نو زه ډېر زیات خفه شوم ځکه چې د دې د نه زده کولو په وجه باندې د دې په باره کې چې ما سره علم نه وه نو ما ډېر غټ نقصان کړو په تاوان کې روان وم خو ځه نن چې تاسو دا زده کوئ تاسو د دې نه فایده او ګټه ورسېږي نو زموږ هغه تاوان هغه به هم راسر شي په ویډیو کې د ټول نه مخکې ستاسو لپاره یو کوېسچن دی یو پوښتنه ده how much do you earn monthly تاسو د میاشتې 100 روپۍ ګټئ دلته ډېر داسې کسان دي چې هغه سټوډنټس دي سکول کالج ته ځي غواړي چې پیسې وګټي خو څه لار ورسره نشته چې څنګه به پیسې ګټي ډېر داسې دي چې هغوی الریډي پیسې ګټي خو کم خواري او محنت چې دوی کوي د هغې مطابق دوی ته نه میلاویږي پیسې او کم ژوند چې دوی غواړي نو په دې پیسو باندې هغه شانې ژوند نه کېږي لکه په پاکستان کې د 1 لک نه زیات انجینرز دي چې په ځان باندې د 13 لک نه زیاته خرچه کړې ده او څومره کلونه چې دوی دې سیس ته ورکړي دي هغه خو یو طرف ته که د هر څه نه باوجود دوی ته جاب نه میلاوي بېروزګاره دي همدغه شانې تاسو چې وګورئ په پاکستان کې په افغانستان کې ښکلي ځوانان به وي او دوی به خپل ټول وجود مطلب خپله ځواني هر څه دا به وقف کړي وي بل یو کس ته د 15,000 روپو لپاره د 5,000 د 1,000 د دې نه خو زیات ویم نه که هغه ورته وایي کینی به که هغه ورته وایي پاسه پاسي به ولی به وایي ناوخته رالې په دې ټیم ځه په دې ټیم باندې راځه یعنې یو قسم ته دا غلامي ده خو څوک خلک مجبوره دي او د دې خبر نه هر څوک خبر وي خلک لاړ شي سعودي عرب ته دوبۍ ته یا رسې بل ملک ته 1 لک تنخواه یا 1.5 لک هغه هم ډېر زیات په مشکل او د کارونو نه تاسو خبر یې ډېر زیات مشکل کار وي بل د خپل ملک نه د خپل کور نه د خپل فیملی نه لرې ژوند تېرول دا ډېر زیات ګران وي او کله چې یو سرکاري نوکري راشي 1,000 تنخواه به یا 40,000 تنخواه خلک پې 15 لک روپۍ یو قسم ته رشوت ورته وایي دا پې ورکوي د مجبورۍ نه وایي که چېرته په دغه سیټ باندې زه وشم او دغه شری کارونه به تاسو سره حل کېږي کله چې تاسو سره علم نه وي د دې یو څیز په باره کې کوم څیز چې تاسو نن په دې ویډیو کې زده کوئ دا خبره زما همیشه په یاد ساتئ د انسان دماغ چې کوم دی که نه دا 80% د اوبو نه جوړ دی کله چې په یو ځای کې د اوبو ډب وي دا ډېره اهم خبره ده په دې باندې ځان پوه کړئ دغه اوبو ته که چېرته تاسو لار ورکړله دا په هغه لار باندې روانېږي که هر طرف ته م ورته لار ورکړله که چېرته ورته تاسو لار ورنه کوي د کې د اوبه داسې جمع کېږي دا ځان ته په خپله لار کوي که په هر طرف باندې ورلل همدغه شان ستاسو دماغ هم 80% د اوبو نه جوړ دی که چېرته ورته تاسو صحیح لاره ورنه کړله نو خلک به راځي څوک به هم یو طرف ته راخ کړي څوک به هم بل طرف ته راخ کړي هر یو کس به دا کوشش کوي چې ستاسو نه فایده واخلي خو که دلته زه تاسو ته خبر وکړم earning money isn't difficult it is a game to understand مطلب پیسې ګټل چې کوم دي که نه دا مشکل کار نه دی دا صرف یو گیم دی چې په دې باندې به ځان پوه کړئ هغه څنګه ګوره یهود چې کوم دي که نه دا په ټوله دنیا کې صرف 1 کروڑ دی 1 کروڑ هم نه دي او مسلمانانو ته تاسو وګوره په کروڑونو په اربونو دي خو د دنیا په بزنسونو باندې یهودیان چې کوم دي که نه دا ډومیننټ دي دا پې غالب دي ولې کله چې د دوی ماشومان پیدا شي نو د ماشومتوب نه دوی ته دا ذهن سازي کوي چې ته به مطلب بزنس کې خپل کار به کوي او دغه یو قسم ته ذهن جوړي چې ته الریډي غټ سړی ته به غټ کارونه کوي او زموږ ستاسو ماشومان چې پیدا شي مطلب موږ تاسو څه وایي جاب نوکري د بل غلامي زموږ ستاسو اخرنۍ او اولنۍ سوچ همدغه وي چې زه به یو ځای کې جاب کوم ما ته به 10,000 میلاویږي ما ته به 50,000 میلاویږي ځکه ما ته 1 لک میلاو شي خو زه به د بل غلام یم او زه به هغه شانې ژوند نشم کولی څنګه چې زه غواړم دغه تخم دغه سیډ دا زموږ ستاسو په ذهن کې کرل کېږي نو پیسې ګټل مشکل نه دي دا صرف یو گیم دی خو زموږ په دماغو کې چې کوم بیج کوم تخم کرل شوی د ماشومتوب نه د هغې په وجه باندې دا موږ ته هسې مشکل ښکاري اوس چې تاسو ته وایم چې پیسې ګټل اسان دي نو دې ما سره څه پروف دی ګوره دا څه تقریبا $615 دي که پر سکرین باندې تاسو وګورئ که نه وایي دا ستاسو اکاونټ ته در روان دي په دې بله میاشت کې $500 په دې کې $480 $480 دغه شانې یعنی ایوریج د میاشتې $500 د دې نه موږ ته را روان دي اوس دا څه شی دی دا د یوټیوب چینل دی خو دا یو داسې د یوټیوب چینل چې دا ډیډ دی یعنی مطلب مړ دی موږ د یوټیوب په چینل کې د سره حسابونو په دې باندې موږ کار پرېښی دی ولې ځکه دغه په سکرین باندې تاسو کوم ارننګ ښکاري دا به ډېر وي ستاسو لپاره به ډېر وي خو زمونږ دا خیال دی چې را دا ډیټ دی نو د یو ډیټ چینل نه دا وګورئ 1,80,000 او 80,000 را روان دي او زمونږ ستاسو ډېر خلک داسې چې په سعودي عرب کې په نورو ملکونو کې ډېر سخت کارونه کوي 1 لک روپۍ
په مشکل باندې ګټي. که دې طرف ته مونږ راشو کنه نو ګوره دا وات یا زره ویوز راغلي دي، صرف وات یا زره ویوز راغلي دي. دلته به تاسو ته ښکاري، یو منټ لږ را زوم کما، او پر وات یا زره ویوز باندې څومره پیسې ملو شوي دي؟ په دې باندې ملو شوي دي $311. دا $311 په دې وات یا زره ویوز باندې ډیر زیات کم دي، هیڅ سم نه دي، خو داسې تقریبا 80,000 خواوشا داسې پیسې شوې. نو دلته د دې سکرین شاټ نه زما مطلب دا دی چې دغه وات یا زره ویوز صرف او صرف وات یا زره ویوز دا تاسو د مسافرۍ نه خلاصولی شي، دا تاسو د غلامۍ نه خلاصولی شي، او د دې په وجه باندې ستاسو په ژوند کې سکون راتللی شي. په دې معنی نه ده چې یو کس هارډ ورک کوي، مطلب محنت کوي ډیر زیات او هغه به ډیر زیاتې پیسې ګټي. نه، محنت به کوي خو په صحیح ځای کې به محنت کوي، بیا به تا ته د دې هغه صحیح سیله میلاویږي. په یوټیوب باندې موږ دا ویډیو اپلوډ کړی صرف او صرف ستاسو د موټیویشن لپاره چې درته وایي چې یوټیوب اټومیشن سره او خلکو ته یې څه ترلاسه کړل. که چېرته دغه ویډیو تاسو کتلی وي ډېره خبره ده، که چېرته هم نه کتلي نو دغه ویډیو هم د دې ویډیو نه بعد خامخا وګورئ. دې سره به مطلب تاسو ډېره زیاته زده کړه وکړئ، او کوم زده کړه چې نن په دې ویډیو کې مونږ کوو که نه هغه لا مونږ نه ده شروع کړی. اوس دلته مونږ سره یو بل سلایډ دی، تاسو ته پرې ښکاري سکیم، امیزون سکیم. تاسو به اورېدلي وي که نه څه خلک وایي چې امیزون سکیم دی. اوس یعنی فراډ د دوکه رسه خلک داسې وایي. نو لیټ سی اټ فار یور سیلف، راځئ په خپله وګورئ چېرې دا فراډ دی او که نه. نن سبا که وګورئ تقریبا هر یو کس وایي چې زه په امیزون باندې کار وکړم. څه خلک داسې دي چې هغوی وایي چې یاره امیزون فراډ دی، دا یو قسم د دوکه ده، دې نه ځان وساتئ. تاسو به خلکو دا هم ویلي چې موږ پکې نقصانونه وکړل. بل زما یقین دی چې دا ویډیو به داسې کسان هم ګوري چې هغوی په امیزون باندې څه ناڅه کار خو کړی وي که نه. نو هغوی ته زه دا ریکویسټ کوم چې تاسو مهرباني وکړئ اوس چې مونږ کومه خبره کوو که نه د دې په باره کې به تاسو لاندې په کمنټ سیکشن کې خامخا لیکئ چېرې دا حقیقت دی او که حقیقت نه دی. اوس دا چې کوم دی که نه د امیزون یو سټور دی، دا یو عام پروډکټ دی، معمولي شانې. دا مونږ په دې ویډیو کې الریډي ډسکس کړی وه، خو دا ویډیو او هغه ویډیو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. اصل درس د دې ویډیو مونږ لا شروع کړی نه دی، صرف د یو پکچر دوه ته وګورئ. دلته زه ستاسو د ذهن کولولو کوشش کوم. د دې یو پروډکټ نه تقریبا $1.7 million $11 دا کس هر میاشت جنریټ کوي، صرف د دې یو پروډکټ نه $11 دا به ګټي ورکړي څومره. دا یو عام پن دی مونږ تاسو چې استعمالو، د دې نه چې کوم دی دا کس $1,65,000 ریونیو جنریټ کوي. نو امیزون کې دا هر څه ورکې پاسبل دي، دا پرایویټ لیبل کوي، خپل برانډ دی. خو که چېرته تاسو غواړئ که نه چې تاسو دې ځان راورسوئ دلته، نو بیا دې لپاره به تاسو څه کوئ؟ دې لپاره څه کول پکار دي؟ دې لپاره به د ټول نه مخکې تاسو کورس کوئ. د کورس قیمت 15,000 40,000 50,000 چې چا درنه څومره واخیستلی. یو به لپټاپ اخلي چې دې ته هم د ډېرو خلکو وس نه وي. ټولز به هره میاشت شلي 6,000 10,000 دا به ستا په ټولز باندې خامخا راځي. کومو کسانو چې امیزون کړی یا کوي هغوی ته د دې په باره کې پته ده، هغوی به د دې په باره کې په کمنټ سیکشن کې خامخا لیکي، صرف په دې خاطر باندې چې چا نه دی کړی، څوک راتلل غواړي چې هغوی دې نه خبر شي. انټرنشپ به کې د انټرنشپ به د میاشت دنه 9,500 10,000 15,000 دا به درنه خامخا اخیستل کېږي، او که نه کې نو بیا ورته د امیزون کورس څه فایده نه کوي. LLC به کریټ کې 1.5 لک 2 لک 2.5 لک خرچه په دې باندې راځي. په سلګونو داسې خلک دي چې LLC جوړه کړې ده، خو تر اوسه پورې د LLC نه فایده نه ده اخیستې، نه ته فایده اخیستلی چې مطلب مخکې چې د دې نه نور کارونه دي هغوی ته د دې وس نشته، نو دغه پې هسې تاوان پرته ده. که کار پې نه کوې ټیکسونه در باندې راځي، دې سره سره تا ارننګ نه دی کړی، پیسې نه دي ګټلي، دا ټول هر څه به کوې. د ورځې به ولې 15 غنټې 8 غنټې کم از کم دا به ورته خامخا ورکړي. ها کار به څوک 2-3 کاله به خامخا کار کوي، 2-3 کاله به ته مسلسل لګیای. چې کله ورکې ستا 2-3 کاله وشي، تجربه دې وشي، بیا ورته $10,000 یا $15,000 راوالي، دا به ورکې ته انویسټ کړي، پرې کې به کار سټارټ کړي. خو دې خبرې هیڅ ګارنټي نشته چې ته به پرې کې ګټه وکړي. څه پته لګي دغه $15,000 دا ته راوالي یا $10,000 15 لکه 40 لک روپۍ شو، دا ته راوالي او دا ته سین ته خطا کړي. د دې هیڅ پته نشته. اوس فرض که تاسو په امیزون کې د هولسیل بزنس سٹارټ کړئ، د هولسیل بزنس کې هیڅ پروفیټ نشته، ګټه ورکې نشته، سیل به دې راځي، خرڅ به هم نه کېږي، خو ګټه ورکې نشته. او که اکاونټ کې د معمولي مسله راغله، بس د $15,000 دی او که $10,000 دی، دا ستا سین ته وغورځېدلی. څوک چې کوي تاسو مهرباني وکړئ د دې په باره کې په کمنټ سیکشن کې خامخا ولیکئ تر څو چې دا نور خلک ته خبر شي. خو همدغه شانې که تاسو غواړئ چې مطلب په امیزون کې تاسو په حقیقت کې د امیزون نه تاسو پیسې وګټئ، تاسو پرایویټ لیبل سٹارټ کوئ. پرایویټ لیبل کې کم از کم چې 3 کاله تجربه وي، 3 کاله ته شاګردي وکړي، پر 3 کال کې بس تا ټولز هم پکار وي، لپټاپ هم پکار وي، مطلب ډېرې زیاتې پیسې به په 3 کال کې الریډي لګي. دا هر څه ته وکړي، نو بیا کم از کم تاسو چې $10,000 نو که ته په USA کې
سٹارټ کول غواړي او که ته په یو ای کې یا په کیسه کې سٹارټ کول غواړي نو ته به پرایویټ لیبل سٹارټ کړي خو د دې خبرې ګارنټي نشته چې بس تا به ګټ سٹارټ شي کیدای شي دغه $10,000 دا سین ته خطا شي نو خپلې خبرې ته راځو خو دلته ستاسو لږ ډېر ذهن کولاوم It is not a scam but it is not for everyone یعنی مطلب امیزون یو سکیم نه دی دوکه نه ده فراډ نه دی خو دا د هر چا لپاره نه دی د هغه کسانو لپاره دی د چا چې دې ته وس وي مطلب کورس باندې پیسې ورکولی شي په لیپټاپ باندې د ټولز دپاره $15,000 ورکولی شي په انټرنشپ باندې هره میاشت ښه $8,000 ورکولی شي LLC ته یې وس وي هره ورځ ورته 5 خو ډېرې کمې دي 8 ګنټې ورکوي او کم از کم 3 کاله کار پې کوي د 3 کالو کې به دا هیڅ توقع نه کوي چې ګینې زه به یو پیسه وګټم زه به ګټه وکړم او چې کله 3 کاله وکړي نو بیا به دا $15,000 دا به انویسټ کوي نو د هغې نه بعد بیا به دا امیزون ته به جوړیږي د امیزون په باره کې چې اوس موږ تاسو ته کومې خبرې کړي دا 100% حقیقت دی د دې باقاعده زه تاسو ته لیکلم در کوم زر سره واده هم کوم خو د دې خبرو مطلب دا نه دی چې بس ته اوس دا هر څه شاته پرېږده او زه سره پې کار کوم که چېرته په امیزون باندې کار کول ستا ارمان وي ستا خواهش وي یا مطلب آنلاین بزنس ته راتلل غواړي دغه څیزونو ته د وس نشته نو هېڅ خبره نه ده پلان بدل کړه خو ستا چې کوم ګول دی کوم هدف دی هغه مه چینج کوه فار ایگزامپل ته غواړې چې کابل ته لاړ شي خو په لاره کې ډېر زیات رش دی یا فوج لاړ دی پولیس دی په دغه لار باندې ته نشي تللی تا نه پرېږدي په دې لار باندې تلل ستا لپاره اوس په موجوده وخت کې ناممکن دی او کابل ته تلل دا ستا لپاره ډېر زیات اهم دی دا ستا ګول دی دا ستا هدف دی نو ته به داسې کار نه کوې چې ته کور ته راشي او خپل هدف خپل ګول پرېږدی نه د دې په ځای باندې به ته پلان چینج کړې ته به لار بدله کړي په بله لار باندې لاړ شي خامخا به یو بله لار وي همدغه شانې اوس په موجوده وخت کې ته د غربت په کیچړ کې په خټو کې ته نښته یې ستا هدف ستا ګول دا دی چې ته یو امیر انسان جوړ شي هم خپل ځان د خپل مور پلار خپلې فیملي ته یو ښه ژوند ورکړي امیزون د دې یو لار وه خو کله چې دې خبرو ته وکتل نو دې ته ستا په موجوده وخت کې وس نشته ستا لپاره دا لږ مشکل دی نو اوس موجوده وخت کې ته امیزون پرېږده په امیزون باندې کار مه کوه او ته راشه کم طرف ته ته راشه د یوټیوب اټومیشن طرف ته په یوټیوب باندې کار وکړه ولې ځکه په یوټیوب کې چې ته څومره مخکې تلل غواړې د ډیګري ضرورت ورکې نشته بس چې څومره مخکې ته تللی شي یوټیوب تا ته وایي چې ته ځه او اوس یوټیوب اټومیشن باندې کار ولې کول پکار دی ځکه چې پرې کې بس صرف او صرف تا کورس وکړو لیپټاپ ته ضرورت نشته ټولز ته ضرورت نشته انټرنشپ LLC ته ضرورت نشته 5 غنټې د ورځې نه غواړي 2-3 کاله درنه نه غواړي $10,000 انویسټمنټ دا درنه نه غواړي او د تاوان ورکې هیڅ نشته اوس وخت کې چې تاسو سره کوم موبایل دی که ته په پاکستان کې که ته په افغانستان کې خو په اسانه باندې ته په دې باندې هر څه کولی شي په $19,000 باندې ما انفینکس موبایل اخیستی او په همدغه موبایل باندې زموږ 100,000 سبسکرایبرز پوره شو تاسو سوچو کې چې 100,000 سبسکرایبرز نه وه منلی څومره ارنینګ کېږي نه پکې لیپټاپ ته ضرورت و یو څیز هم ورکې ما نه دی استعمال کړی نو که چېرته زه یې کولی شم تاسو هم کولی شئ بلکې چې تاسو په امیزون کې خپل یو پروډکټ لیست کوئ یعنی مطلب ته به PL کې نو په هغې باندې $10,000 راځي د چاینا نه یا د بل ملک نه به هغه ځای ته ورلېږي او پوره یو غټه مسله او د دې خبرې ګارنټي نشته چې ته به ګټه وکړي که ته به تاوان وکړي خو په یوټیوب کې ستاسو یو ویډیو دا یو پروډکټ دی ځکه چې دا تا ته نن هم پیسې ګټي سبا هم ګټي او تر اخیره پورې به دغه ویډیو لګیا وي تا ته به کار کوي شپه ورځ ته خوبونه کوه ته په چکرو باندې ځه دغه یو ویډیو به تا ته پیسې ګټي په دې یو ویډیو باندې ته د یوټیوب نه هم ګټلی شي د فیسبوک نه هم ګټلی شي د ټیک ټاک نه هم ګټلی شي او دومره ګټلی شي چې هغې ته به مطلب ستاسو په سوچ کې نه وي کومه ویډیو چې مخکې موږ جوړه کړې وه دا ویډیو نو که دا تاسو وګورئ په دې کې موږ د یو څو ویډیوز ارنینګ شو کړی دی د هغې نه به تاسو ته ډېر زیات موټیویشن میلاو شي اوس وخت کې 2025 کال دی AI راغلی دی AI هر څه چینج کړي دی هر څه ډېر زیات اسان کړي دي ټول ګیم یې بدل کړی دی ګوره موږ دغه نوی چینل جوړ کوم په دې باندې موږ 3 ویډیوز اپلوډ کړلې صرف 3 ویډیوز او 4.5 سبسکرایبرز رالل پې او ویوز ته به تاسو وګورئ د نه علاوه اوس وخت کې تاسو د چینل ته ورشئ چې په دې باندې څومره سبسکرایبرز دي څومره ویوز پې راځي اوس وخت کې چې کوم دی که نه ډو یو نو وای نیو چینلز آر ګیټینګ وایرل تاسو چې کله یوټیوب کولاو کوئ نو نوې چینل په پښتو کې په اردو کې په انګلیش کې ویډیو 2 اپلوډ کړي او ډېر زیات مخکې روانې ځکه چې اوس وخت کې یوټیوب په ایزي موډ کې دا تاسو سره یو غټ چانس یو غټه موقع ده چې اوس وخت کې تاسو راشي په یوټیوب باندې کار سٹارټ کړئ په یوټیوب باندې چې کوم دی کنه ټایپس اف یوټیوب چینلز په یوټیوب باندې تاسو 3 قسمه یوټیوب چینل جوړولی شي هغه اصل خبره چې کوم موږ په دې ویډیو کې هغه ته لا موږ نه راغلي بس اوس دا هغه شروع کېدو واله ده نو ته خپل ذهن هم کولاو کوي خپل سترګې هم کولاو کوي په فرست نمبر باندې فیس کیم د کیمرې مخې ته برازي ویډیو به جوړای
که چېرته ته وایې چېرته د کیمرې مخې ته زه خبرې نشم کولی نشم راتللی هېڅ خبره نه فیس لیس ویډیو جوړوه د کیمرې مخې ته مه راځه او ویډیوز جوړوه داسې ډېره چینل دي تاسو به کتلی وي اټومیشن په سوري دلته دویم نمبر لیکل شوی خو دا ترډ نمبر اټومیشن مطلب دا دی که نه چې ته د کیمرې مخې ته مه راځه او ته خبرې مه کوه ستا لپاره به هر څه چې کوم دی دا اټومیټډ دي دا به درته څه کسان برته کوي او یا ته په AI باندې کولی شي اوس وخت کې داسې زمانه راغلی ده که نه په دې ورځو کې چې you can monetize with less than 1k subscribers خلک وایي که نه چې زر سبسکرایب ورو شي 4000 غنټې واچ ټایم نو بیا ور چینل مونټایز کیږي بیا پیسې ګټي ته د وړومبنې ورځ نه د وړومبنې هفتې نه د یوټیوب نه پیسې ګټلی شي که ستا 50 سبسکرایبرز او که ستا 100 سبسکرایبرز د خپلې طریقې د دې په باره کې تاسو څوک وایم نه څوک ته خبر هم نه دي څوک په کیسه کې هم نه دي هغه څنګه هغې ته اوس مونږ راځو ګوره what do you think how do we make money on YouTube ستاسو څه خیال دی څه فکر تاسو کوئ چې په یوټیوب باندې په کومه طریقه باندې مونږ پیسې ګټو زیاتره خلک وایي که نه ایډسنس نه ایډسنس مطلب ستاسو په ویډیو باندې کوم ایډ راځي اشتهارات راځي او دا خلک ګوري نو د هغې نه مونږ ته پیسې میلاویږي خو دا صرف او صرف 15% دی که دا دنه تاسو $2000 ګټي کې 15000 او که 10000 دا صرف او صرف ستاسو د ګټي 15% دی مطلب د دې نه نورې غټې طریقې شته اسانه طریقې شته چې هغه ستاسو نه په ډالر میلیونر جوړولی شي هغه څنګه او دغه څیز په باره کې ماته په سټارټ کې پته نه و ماته مطلب اوس پته ولګېږي که چېرته هغه ټایم کې ماته پته وای که نه د ماته ډېره غټه فایده کړې خو چې اوس تاسو ته فایده ورسېږي نو دا زما لپاره ډېره غټه خبره ده په فرست نمبر باندې سپانسرشپ څه ته وایي سپانسرشپ دې ته وایي چې فار ایگزامپل ته په یوټیوب باندې ویډیوز جوړی او یو اپ د لکه کینوا چې ورته وایي یو داسې نور اپس دي هغه تاسو ته اپروچ کړي تاسو ته وایي چې زموږ دغه پلان کې اپ دی او د دې په باره کې په خپل ویډیو کې خبرې وکړه 1.5 سکنډه یو منټ د دې به موږ تاسو ته یعنی ته کریټر ویډیو جوړی تا ته موږ پیسې درکو نو تاسو ته پته شته چې د یو منټ د 1.5 سکنډو تاسو څومره پیسې میلاویدلی شي څه داسې یوټیوبرز چې هغوی $10,000 اخلي کم از کم $10,000 اوس حساب ولګوو چې $10,000 څومره شو صرف د 1.5 سکنډو یا د یو منټ دې باره کې ډېرو خلکو ته پته نشته دی څه داسې یوټیوبرز چې هغوی $10,000 هم د دغه لږ شانې ټایم اخلي د 100 سکنډو یا مطلب زیات نه زیات د یو منټ نو په دې طریقه باندې تاسو ډېرې زیاتې پیسې ګټلی شو داسې یوټیوبرز دي چې هغوی په هر یو ویډیو کې د هغوی سپانسرشپ وي په هر ویډیو کې د هغوی د یو اپ په باره کې یا د یو ویب سایټ په باره کې د یو څیز په باره کې خبره کوي 100 سکنډه او په زرګونو ډالر هغوی ته میلاویږي بیا دی پیټریان دې ته وایي که نه چې فار ایگزامپل ستا یوټیوب چینل دی په هغې باندې ویوز راځي تر خلکو خوښوي نو ستا داسې سبسکرایبرز به وي چې هغوی تا سره ډېره زیاته مینه کوي نو پیټریان یو ځان له پلیټفارم دی چې په دې باندې هغوی ته فالو کړي او د میاشتې هغوی د اکاونټ نه اټومیټک تا ته چې کوم دی که نه $15 درځي یا $10 درځي سره کسانو چې هغوی د دې نه ډېر هم اخلي نو فار ایگزامپل تا ته چې کوم دی که نه په پیټریان باندې ته د خپل د یوټیوب چینل نه 1000 کسانو فالو کړلی 1000 کسانو فالو کړی دا 1000 کسان تا ته کم از کم د میاشتې $10 درکړي دوی په دې خاطر باندې درکړي که نه چې دا کس ډېر خواري کوي محنت کوي بس تا سره مینه ده او تا یو قسم ته سپورټ کوي نو 1000 کسان دي هر میاشت تا ته $10 درکړي دا څومره پیسې شو دا ستا یو بل انکم سورس جوړېدلی شي مطلب د ایډس چې راځي د هغې نه به هم ګټي د سپانسرشپ نه به هم ګټي د پیټریان نه به هم ګټي دا ټول د یوټیوب کمالات دي او دې سره سره یوټیوب یو بل آپشن ورکوي تاسو چې کوم دی که نه خپل شاپ دا تاسو کریټ کولی شي مطلب یوټیوب سره دا تاسو اټیچ کولی شي خلک چې راځي نو د دې شاپ نه به هم تاسو ته ګټه کېږي او دې نه علاوه افیلیټ مارکیټنګ دی افیلیټ مارکیټنګ مطلب دا دی چې تاسو په خپل ویډیو کې د یو پروډکټ په باره کې خبرو کې د موبایل په باره کې دا مایک هم کېدلی شي دا سم کېدلی شي او بیا ته دا وایي چې د دې لینک ما لاندې په ډسکرپشن کې ورکړی څوک په هغې باندې کلیک کوي هغه اخلي نو د هغې به تاسو ته خپل پرسنټیج میلاویږي اټومیټک به ورته میلاویږي دا ویډیو دې نن جوړه کړه نو تر قیامت د ورځې پورې چې دا ویډیو وي که نه د افیلیټ مارکیټنګ نه هم تاته راځي د ایډز هم تاته راځي د پیټریان هم تاته راځي سپانسرشپ دا هر څه دا به تاسو ته راځي بیا د دې ټولو نه بهترین او اعلی هغې ته ویل کېږي پیډ سروس د پیډ سروس په یو ویډیو کې موږ تاسو ته ویلي مو د پیډ سروس نه خلک بې انتهایي زیاتې پیسې ګټي د پیډ سروس مطلب دا دی چې فار ایگزامپل ته یو ډاکټر یې ته فری ویډیوز جوړای خلکو ته د صحت په باره کې خلکو ته ټپس ورکوي بیا د خلکو ته ووایي چې که چېرته تاسو ما سره آنلاین خبرې کول غواړئ نو بیا زه د 15 منټو $100 اخلم یا زه مطلب ستا چې څه چارجز هم وي
د یوټیوب نه هم ګټې هم چې خلک تاسو سره خبرې کول غواړي بیا تاسو ته ډایرکټ پیمنټ هم کوي. لکه شاهد انور هغه سره چې تاسو 1 غنټه خبرې کول غواړي نو څه چل به کوي تاسو هغه ته بس $0 ورکوي او ډیر زیات خلک ورسره خبرې کوي. په یوټیوب باندې به تاسو ویډیوز کتلی وي نو هغه د 1 غنټې $0 اخلي. دا غي پیډ سرویس دی. د سره سره هغه خپل کورس هم ورکوي په $300 باندې. نو دا کورس هم دا یو پیډ سرویس دی. ته ویډیو ایډیټینګ کې نو فری ویډیوز هم جوړي او خلکو ته وایي چېرته د ایډیټینګ کمپلیټ کورس تاسو کول غواړئ نو بیا زمونږ پیډ کورس دی هغه جوین کړئ. دین به تاسو دومره ارننګ راځي چې تاسو په سوچ کې نشته دی. هاوس کې لاندې موږ راځو کنه د سبسکرایبرز کاونټ لوک ګډ بټ ډزنټ میټر. سبسکرایبرز کوم دي کنه که تاسو ګورئ 1 میلیون سبسکرایبرز 15 لک 2 میلیون دا خو ښکاري خدا سم مسله نه ده. مطلب که تاسو ډیر سبسکرایبر نه وي کنه په لږو سبسکرایبر باندې تاسو دومره پیسې ګټلی شي دومره ارننګ کولی شي چې تاسو په ذهن کې به هم نه. اوس زه تاسو ته لایف اگزامپل درکوم. Many channels with thousands and millions of followers make less than 1K. ګوره دا کومه خبره چې اوس ما تاسو وکړې کومه خبره زه درته کومه نو په دې خبرو باندې دا خلکو عمل نه کړی نو داسې ډېرې چینل دي په زرګونو چینل دي چې هغوی د میاشتې $0 هم نشي ګټلی. خو هر یو محنت څومره کوي $0 خو پرې داسې چینل چې هغوی $200 هم نشي ګټلی. ولې نشي ګټلی؟ دا کومې خبرې چې تاسو ته وشوي کومې خبرې چې تاسو ته کېږي ستاسو کومه ذهن سازي کېږي د دې په باره کې هغوی ته پته نه بس تش کار کوي او صرف په محنت باندې نه ده. ګوره که خر تاسو وګورئ که نه د خر په شان محنت څوک هم نه کوي خو 100 کاله مخکې هم خر اوس هم خر دی بیا هم خري. نو صرف په محنت باندې نه ده بلکې په سمارټ ورک باندې ده. دا ګورئ یو چینل دی دا موږ په شارټ ویډیو کې تاسو ته ښودلی مو د دې تقریبا چې 6 لکه سبسکرایبرز دي 6.5 لکه او زه درته ګارنټي درکوم چې دا د میاشتې د دې چینل نه $200 هم نشي ګټلی. $200 هم نشي ګټلی. ولې؟ د دې په باره کې مخکې خبرې کوو. نو چېرته دغه شانې کار تاسو سره ونشي. دا صرف او صرف ایډ ریونیو ته ناست دی او هغه ایډ ریونیو هم دا په غلط ځای کې درته راځي مطلب د هغې هېڅ ویلیو نشته دی. Most channels with less than 50K subscribers make more than 10K a month. داسې چینلې دي چې هغوی مطلب 50,000 سبسکرایبرز هم نه دي او هغوی د $10,000 نه زیات ګټي. 10,000 خو څه کې $60,000 هم ګټي $10,000 هم ګټي. اوس زه تاسو ته لایف اگزامپل درکوم. اوس دوی $10,000 ولې ګټي او $60,000 په دومره کم سبسکرایبرز باندې ولې ګټي؟ ځکه چې دوی ته د دې خبرو په باره کې پته را په دې باندې باقاعده عمل کړی دی. اوس دلته لاندې راځو دا یو چینل دی تاسو په یوټیوب کې سرچ کولی هم شئ. دا څه چل کوي د دې څه 33,000 سبسکرایبر دي او صرف 14 ویډیو دا اپلوډ کړي دي او دا د میاشتې چې کوم دی کنه مطلب بس داسې به درته ویم چې په دې 33,000 سبسکرایبرز باندې د کم از کم 90,000 یا $1,00,000 دی آلریډي ګټلی دي. هغه څنګه ګټلی دي د باره کې خبره کوم. د دې چې کوم دی کنه یو کمیونټي ده سکول کمیونټي ده په هغې کې به ته منتلی دی ته $40 $50 ورکړي او تاسو وګورئ چې په هغه کې د سره 1400 دي کې 1,100 کسان دي. نو 1400 کسانې کا او دغه هر یو کس دې ته د میاشتې $40 ورکوي. اوس ورته حساب کوو چې دا د دې نه څومره پیسې ګټي. په خپله ولې ضرب ورکوه نو زموږ ټایم به لږ بچت شي. دا یو یوټیوبر ده دا تاسو سرچ کړئ دی 15 لکه سبسکرایبر 6 لکه بالکل د دې په شانې 6 لکه دا د میاشتې $100 هم نشي ګټلی په 6 لکه سبسکرایبر باندې او دغه سنی چې کوم ده دا د میاشتې څومره پیسې ګټي پته راله شته. د ایډ ریونیو چې کوم ده که نه هغې نه دا $1,500 ګټي یا $1,000 چې زیات شي $2,000 ګټي. د دې چې کوم پیډ سرویس دی د هغې نه دا د میاشتې $15 لکه ګټي. ایډ ریونیو نه څو ګټي 2,000 پیډ سرویس نه څو ګټي $15 لکه ها او دا درته زه نه وایم دا جینې دا په خپله وایي. The only thing that can make you a YouTube millionaire is not views but the right people. په دې خبره باندې خامخا ځان پوه کړئ. هغه واحد څیز چې هغه ستاسو نه یوټیوب میلیونیر جوړولی شي هغه ویوز نه دي هغه صحیح خلک دي. صحیح خلکو ته په تاسو ځان رسوئ نو بیا ستاسو نه میلیونیر جوړېدلی شي. صحیح خلکو ته په تاسو ځان رسوئ نو بیا ورته هېڅ کله دې ته ونه ګورئ چې ما سبسکرایبر زیات شو که کم شو واچ ټایم او دا ټولې خبرې به تاسو ته فضول ښکاري. که چېرته واچ ټایم دې ښه وي او سبسکرایبر دې ښه وي هغه هم ښه خبره ده. خو که چېرته صحیح خلکو ته تاسو ځان ورسوئ که نو بیا دغه څیزونه میټر نه کوي. لکه تاسو به زموږ یو شارټ ویډیو کتلی وي همدغه جینۍ اپلوډ کړې وه هغه کس صرف په 96 سبسکرایبر باندې خاص 96 سبسکرایبر باندې $1,00,000 ګټلی وو. څنګه ګټلی وو؟ هغه چې کوم دی که نه ریل اسټیټ کار کوي مطلب پراپرټي کورونه ځمکې وغیره دا خلکو نه اخلي او خرڅوي.
نو هغه چې کوم چینل جوړ کړو نو کله هغه 100 ویوز هم رالل پرې 100 کې لس کسان انټرسټډ و دغه نه پراپرټي اخستله نو تاسو سوچو کې چې په دې کې باغ ته څومره پیسې پاتې شوي مطلب 100 ویوز او 1.5 ویوز راتلل او شپږ نیم سبسکرایبرز او په دې باندې هغه $1 لک دا تقریبا 3 کروڑ روپۍ شوي نو ته په سبسکرایبر باندې سکه ته په ویوز باندې سکه لک ویوز دی راځي لک سبسکرایبر دی خو چې تاسو ته دینه فایده رسی هغه فایده هغه څه چې تاسو دینه غواړئ یو بل چینل ایمان ګاجی دا تاسو سرچ کړئ دا یو ډیر زیات غټ بزنسمن دی دا هر میاش د خپل یوټیوب چینل نه تقریبا $50,000 ګټي خو دې چې کوم پیډ سرویس د کندغه دا $2 میلیون ګټي $1 میلیون دا 13 کروڑ روپۍ شوي خیر دا خبره به تاسو ډیر زیات غټ ښکاری زمانه خبره مطلب دا نه چې تاسو $2 میلیون ګټي الله دې چې تاسو $10 میلیون ګټي خو دې خبره مطلب صرف تاسو ذهن کولولي د اوس چې کوم کسان دا ویډیو ګوري کنه که دوی د میاشتې $15,000 مګټي ګور $15,000 15 لک روپۍ شو 2 میلیون مګټه $15,000 وګټه نو دا څه د پر ډیره غټه خبره ده 2000 وګټه 2000 هم څه د پر غټه خبره ده نو د دې پیډ سرویس دار چې دا یو قسم ته کورس خلکو ته ورکړي چې هغه په $1.5 باندې ډیر د کمال کورس دی او خلک ته اخلي نو په دې وجه باندې دا $2 میلیون ګټي دینه علاوه ور سره دا نور کارونه کوي همدا شانی علي عبدال دام $1 میلیون چې کوم دی د یوټیوب نه جنریټ کی بس باقی ورته رسنه هم چې دا دومره ګټي دا دومره زما یقین د کوم میسج چې تاسو دا کول غواړم کنه پاره من تاسو پوه شئ وسه نن په ویډیو کې چې تاسو کوم سټوري واوریدله کیسه د دې نتیجه سره ما تاسو ته کوم پیغام درکو او هغه کوم یو سیس چې ما په 15 کالو کې تکړه تاسو منن په دې یو ویډیو کې خو دا په فرست نمبر باندې تاسو په خپل وکتل خلک اودي په لکونو $. ګټي او زمونږ استاد خلک چې کوم دی په 50,000 باندې خپل ټول ځواني خپل ټول عمر بل توقف کړی وي په دې او په هغوی کې فرق صرف د سوچ دی بل هیڅ سم نشته په دویم نمبر باندې زمونږ استاد خلک چې کوم دی کی په ټول اخستلو ته به وس نه وي او په امیزون باندې به کار کوي په امیزون باندې کار کول دا بد کار نه دی ښه کار دی خو په دغه سټیج کې چې تاسو ډېرې زیاتې پیسې په شروعات کې لګي پیسې به نه ګټلې ډیر زیات ټایم مطلب کلونه دی لګي او څوک سکول ته ځي څوک د خپل کارونو نوزګاری مطلب ډیر زیات ټایم غواړي نو په دې ټایم کې یعنی مطلب که تاسو چې حالت په امیزون باندې تاسو اس خپل وخت ضایع کوئ تاسو نشي کامیابېدلی مونږ چې تاسو ته د یوټیوب چینل خو د ډیټ چینل دی مطلب هغه د سره مونږ په چینل کې حسابونه دا غیر مونږ ته $500 را روان دي نو دغه شان چې کله تاسو $500,000 شروع شي نو بیا ته د امیزون طرف ته خو په اسانه تللی شي په اسانه ور کې کامیابېدلی شي څه ټینشن بری نه او په سر باندې بری بوج نه if you are not on YouTube you are dumb مطلب دا تاسو ته نه وایم ښه د دې په سکرین باندې چې کل شي صرف د دې مینینګ درته وایم نو که چېرته ته په یوټیوب باندې نه په یوټیوب باندې کار نه کوې نو ته کم وکړې داسې زما یو ملګری وه ما سره ناست و ما ورته ویل که چېرته ته په یوټیوب باندې کار نه کوې نو ته کم وکړې هغه د یوټیوب چینل ځان ته کریټ کړو اوس الحمدلله دومره پیسې ګټي چې ښه ډېرې پیسې ګټي د یوټیوب نه نو همدغه شانې که چېرته په یوټیوب باندې تاسو کار نه کوئ نو یو ډېره غټه موقع د لاسه ورکوئ خلک وایي که نه وایي د کور نه یو کس خو خامخا بار دا لیږل پکار دي زه دا وایم چې په کور کې یو کس خو خامخا داسې پکار دی چې هغه په یوټیوب باندې کار وکړي که چېرته دا په یوټیوب باندې کار وکړي انشاءالله کامیاب به شي او دا خپله ټوله فیملي ښه په اسانه باندې کم ملک چې دی خوښ وي هلته بوتلی شي ځکه خبره ټوله د سره د پیسو ده کله چې ستا لاس ته پیسې راشي ته په خپل ملک هم ښه ژوند تېرولی شي په خپل ملک کې کوم ځای چې خوښ وي هلته ژوند کولی شي او بلکې ته په دنیا کې هم ګرځېدلی شي خبره ټوله د پیسو وي ورک لیس ارن مور کار لږ کوئ او ګټه زیاته کوئ ډېر داسې کسان دي چې هغوی د ښه ډېرې پیسې هم ګټي مطلب تاسو به کتلي په خپل کلي کې خو سهار ځي او ماښام راځي او سهار وختي ځي او ماښام ناوخته راځي مطلب د هغه ژوند چې کوم دی که نه هغه ډېر زیات ګډ وډ وي نو دا داسې کار دی چې پرې کې به کار ته لږ کې ګټه به زیاته کړي چکر یې وهلی شي او د خپل ژوند نه خوند اخیستلی شي که چېرته یوټیوب صحیح نه و که نه زموږ دوه د پښتو چینلونه خو به تاسو کتلي وي او دې نه علاوه په انګلیش کې چې زموږ کوم دی هغه تاسو نه دي کتلي که چېرته ښه نه و نو عبدالله چې کوم زما کشر ورور دی دې ته ما 2 چینل جوړ کړي یو ډاکومنټري چینل دی په انګلیش کې او یو ګیمنګ وغیره کوي هغه اپلوډ کوي دا ویډیو تاسو له وګورئ ایډیټینګ هر څه دا په خپله کوي په کاین ماسټر باندې کړي دي نو دلته د دې خبرې مطلب دا دی چې ستاسو ماشومان سکول ته دې ځي د سکول نه بعد ګنټه 2 ګنټې خپل موبایل ورته ورکوئ لږ ډېر ګایډ کوئ نو هغوی هم د دې سیس طرف ته راولي دلته به صرف هغوی پیسې نه ګټي بلکې دې سره سره هغوی به زده کړه ډېره زیاته وکړي د دنیا نه به خبر شي Have you ever wondered how are movies really made? In today's video, we're going to be taking you behind the scene of
some of the magical flexes like puppets. اوکې نو د خبرې مطلب دا دی چې یوټیوب ډیر زیات پاورفل سیز دی ما سره چې څوک ملويږي زموږ کوم ملګري دي که رشته داران زه هر یو ته دا نصیحت کوم چې راشي په یوټیوب باندې کار سټارټ کړه هاو ډو آی سټارټ اوس زه کوم ځای نه شروعات کوم مطلب تاسو ته وایم چې تاسو به کوم ځای نه شروعات کوئ ګوره create a channel now and start today بس اوس چینل کریټ کړه په یوټیوب باندې ویډیو ګوره او همدانن شروع کړه یو ټاپک به سره وي د سیس به چې ستا خوښ وي بس پاره کې کار سٹارټ کړه خو ټول نه ګوره دا خبره چې تاسو ته همیشه په یاد وي کله چې ته چینل شروع کړې نو یو خو اډ ریونیو د 4000 غنټې او 1000 سبسکرایبر صحیح ده هغه هغه باندې فوکس کوه دې سره سره ته به دا سوچ کې کنه چې ته به پیډ سرویس خلکو ته څنګه ورکې یعنی مطلب ته کم د سرویس د چې یوټیوب نه علاوه ته خلکو ته ورکول شي لکه مونږ چې په لاول کې چینل جوړ کړو موږ خلکو ته د انګلیش کورس ورکو بیا د امیزون کورس شو اوس چې کوم دی د یوټیوب اټومیشن کورس دی د انګلیش کورس اوس وخت کې زموږ په چینل باندې فری دی د امیزون کورس اوس وخت کې زموږ په چینل باندې فری دی خو یوټیوب اټومیشن کورس دا اوس هم پیډ دی فری نه دی ځکه چې هر یو سیز فری نشي کېدلی بله خبره ده دا کوم چینل چې ما تاسو ته وښودل چې دا میلیون ګټي او 15 لکه ګټي او 200 هغسې دا زیاتره په انګلیش کې دي یا په اردو کې دي په پښتو کې که چېرته تاسو چینل جوړ کړئ ستاسو 1 میلیون سبسکرایبر شي یا 2 میلیون سبسکرایبر شي ښه زبردست ویوز دې راځي تاسو څوک سپانسرشپ نه درکوي ځکه هغوی ته پته ده چې دا پښتانه دي او پښتانه اکثر له پاکستان او د افغانستان نه دوی غریبي او دې سیزون ته وس نه وي بل ستاسو اډ ریونیو چې کوم ده که نه دا به هم کمه وي ځکه چې پښتانه که په پښتو کې چینل جوړ کړي دا غریب دی اډ ریونیو به هم کم وي سپانسرشپ به هم درته نه میلاوږي په پیټریان باندې به تاسو فالو کړي زموږ دا 2.5 لکه سبسکرایبرز دي 2,000 اوسه پورې مونږ چاته ویلم دي خو زما دا یقین نه چلته یو قسم مونږ په پیټریان باندې نشي فالو کولی همدغه شان که تاسو مطلب یو پروډکټ خرڅوئ د خپل چینل په ذریعه سره څوک یې نشي اخیستلی افیلیټ مارکیټینګ که تاسو کوئ څوک یې نشي اخیستلی زه به تاسو ته کلیر خبرې کوم یو خبره به نه پټوم انشاءالله چې زما پوره مقصد دا وي چې تاسو ته د زیات نه زیاته فایده میلاو شي زموږ د انګلیش کورس و هغې باندې موږ بې انتهایي خواري کړی وو په بل ځای کې د هغې پرایس چې کوم دی که نه $300 دلته خلکو موږ به یعنی مطلب په 3,000 په 15,000 باندې موږ خلکو ته ورکوو 6,000 د هغې به هم خلکو سره ویلیو نه وه نو هغه موږ فری کوو د امیزون کورس اوس هم دا زموږ په چینل باندې فری تاسو ګورئ په هغې باندې بې انتهایي خواري شو ما په ځان باندې شپه او ورځ یو کړو کورس ما جوړ کوم د هغې فیس چې کوم دی که نه چې په بل ځای کې $1000 دلته موږ 15,000 تقریبا 15,000 کلدارې پاکستاني روپۍ دا موږ اخیستلې خو د هغې نه باوجود هم خلک ویل چې زموږ وس نشته مطلب نشو ورکولی څوک دې هم دا نه وي چې زما وس نشته څوک دې هم دا نه وي چې موږ نشو ورکولی هغه موږ فری کو یعنی پښتانه چې کوم دي په دې باندې تاسو کوم کورس دی یا داسې سرویسز دي دا دلته نه چلي اوس وخت کې زموږ د یوټیوب اټومیشن کورس دی نو دا نه فری دی نه به دا فری کو ولې ځکه چې دا یو فول کورس دی د یوټیوب اټومیشن او په دې کې تاسو دا طریقه هم ښودل کېږي چې خپل پرسنل برانډ په یوټیوب باندې څنګه جوړئ په دې کې ریګولر اپډیټس راځي مطلب صرف ویډیوز نه دي نوي کلاسز ورکې راځي سم چې موږ ته فایده کوي سم چې نوي راځي سم چې موږ زده کوو هغه موږ په دې کې اپلوډ کوو اوس په دې کې لایف کلاسز هم دي مطلب زه په خپله لایف راځم د ستاسو چینل چې کوم ستاسو کوېسچن وي څه خبره وي هغه تاسو ما سره کولی شي او په 4 نمبر باندې 1-to-1 کلاسز وي مطلب کوم کس چې خواري محنت زیات کوي د هغې موږ جایزه اخلو زه په خپله هغه ته په پرسنل کې کال کوم او هغه سره زه خبرې کوم د هغه چې څه مسلې وي څه خبره وي نو موږ کوشش کوو څوک چې محنت کوي غواړي چې د غربت د دې کیچړ نه ځان راوباسي نو چې هغه زر ته زر خپل هدف ته ورسیږي د دغه خبرو په وجه باندې چې ډېره زیاته خواري پې شوې ده او کیږي پې سوري دا فری نه دی او دا به فری نه شي بلکې تاسو وګورئ که نه د دې د انګلیش په مارکیټ کې د همدغې کورس د دې $1000 فیس دی خو نه پکې د آنلاین کلاسز شته دغه یو سیزن ورکړي صرف بس یو قسم ته ویډیوز دي هغه تاسو ته میلاو شي او هغوی به ستاسو نه $1000 واخلي خو زموږ د دې کورس فیس دا ډېر زیات مناسب او کم دی زما یقین دی انشاءالله چې که چېرته تاسو پرچیز کوئ نو تاسو به پرې خفه نه یئ او فایده به درته ډېره زیاته وکړي ها نو که په پښتو کې تاسو جوړوئ په پښتو کې دغه اپورچونیټیز دغه چانسونه دا داسې ووایي که نه د نش برابر دي خو د دې خبرو مطلب دا نه دی چې ته پښتو ته بیخي راځم که چېرته په انګلیش کې اوس وخت کې ویډیوز نشي جوړولی په اردو کې ویډیو نشي جوړولی دا هېڅ خبره نه ته داسې کار وکړه د پښتو نه سټارټ واله
په انګلیش کې ډیر زیات ښکلی کانټینټ پروت دی، په اردو هندي کې پراته دي. هغه شانې ویډیو ګوره، هغه کاپي کوه، پښتو ته ترجمه کوه، دلته بیا په خپل الفاظو کې راوړه. تا ته هم فایده ده، دې خلکو ته فایده ده. او کله چې ته د میاشتې $1000 $1200 ګټې، نو بیا ته د انګلیش طرف ته وتلی شي، ته د اردو هندي طرف ته وتلی شي، ته په ځان باندې خرچه کولی شي، تر ځان لپاره یو ټیم هم جوړولی شي. په زه ویډیو په اینډ کې یو نصیحت درته کوم چې صرف سبسکرایبرز او واچ ټایم پسې منډې مه وهئ، بلکې هغه کار وکړئ چې د هغې نه په اصل کې تاسو ته فایده رسي. د وخت راکولو ډېره مننه. په الله م سپارم.